الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان ډیر قابل قدر او درنو علماء کرام او د کانفرنس صدر سربراہ حضرت شیخ صاحب مقدس الله العالی او نور سامعین او زما محترم مسلمانانو ورونو، د دې سیمینار مهمان خصوصي مولانا انور حق صاحب مقدس الله العالی د دارالعلوم حقانی سربراہ محتمم او د هغه څه مجبوري پیښه شوله نو هغه معذرت وکړ ماته ماندګۍ کې تلاړ شي. نو زه مهمان خصوصي نه یم، هغه نه دی راغلی مهمان خصوصي. او زمونږ دا د مجلس چې کوم پروګرام روان دی نو زمونږ د سربراہ تاسو ماشاءالله ملاقات کړی دی، سره به وکړئ. مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالیه یو ملنګ او درویش انسان دی او دیوبند دغه شانتې ملنګان درویشان پیدا کړي دي. دیوبند په نوم باندې کانفرنس روان دی. دا زمونږ دیوبند نمونې دي، دا زمونږ دیوبند اسلاف دي چې خلکو ته ګور نه الله انسان ته را یادېږي. سبګن شمار نور علماء کرام د سټیج باندې ناست ټول د درویشۍ والا زندگی تیروي او ټول د ملنګۍ والا زندگی تیروي. زمونږ د دیوبند په مسلک کې او د هغوی په زندګۍ کې خانی او منمانی نشته. نو د دیوبند په حوالې باندې چې کوم کانفرنس روان دی د دې افکار د بینر باندې لیکلي دي. نو دومره به ته ویم چې دیوبند ته موږ حق مسلک وایو، د حقانیت څه نشانه ده چې دا حق مسلک دی. په دې څه دلیل دی زموږ سره چې موږ ورته حق وایو؟ زما عزتمندو موجوده وخت کې په دنیا کې د اسلام د بقا او د ترقۍ دپاره 5 شعبې کار کوي. موجوده زمانه کې د اسلام بقا او ترقۍ دپاره 5 شعبې کار کوي او دا 5 واړه شعبې دیوبندیان سمبالوي او بغیر د حکومت د امداد نه سمبالوي. چې څومره دنیا کې حکومتونه دي نو یو هم پکې د اسلام خیرخواه نشته دی، یو هم پکې د عالم خیرخواه نشته دی، یو هم پکې د مدرسې خیرخواه نشته دی. زمونږ د مدرسو خیرخواهي حکومتونه نه کوي، زمونږ د مدرسو علماء خیرخواهي حکومتونه نه کوي. موږ د حکومت نه د خیر تمه نه کوو، موږ ته دا وایو ما را بخیر تو امید نیست بد مرسان. مدرسه رانه نه جوړې نه جوړ ورانه ورانه ویم د عالم سره تعاون نه کې مکه او خراله شهیدان کوي مو په کومه ګناه باندې موږ د علماء کرام شهیدان کیږي. خونې نه کردیم کسران نه کشتیم جرمم همی که عاشق روی تو گشتیم. زمون علماء کرام خلق په چړو باندې شهیدان کوي، خلق په ګولو باندې شهیدان کوي. څوک یې تپوس والا په دنیا کې نشته دی دا په کومه ګناه باندې شهیدان کیږي، دا په کومه غلطۍ باندې ګناه شهیدان کیږي. یو څه ګناه دې په دنیا کې چانه ثابته کړي، چا په نه دشته کړي. دغه یو ګناه کو ته خلق وای به چې دوی د الله د دین عاشقان دي، د الله دین مبلغین دي، د دین محدثین دي، د دین فقها دي، دین داعین دي. بدل
نو عرض میں دا کہ کمی شعبے پا دنیا کی دا اسلام دا ترقی روانی دیوبندی نے سنبھالے بغیر حکومتوں نے سنبھالے یو شعبہ پا حقی کی اگر تبلیغ جماعت والا شعبہ دا دعوت اب تبلیغ والا تبلیغ دا نبی علیہ السلام دنیا تاول پیغام دے کہ صفان نبی علیہ السلام اعلان کو فرمائے لی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دا صفا اور دمینا والا دمکی مکرمی والا پیغام دنیا کے روان دے چلی گی الحمدللہ جو بندین دا غیر سرپرستی کئی جو بندین دا غیر سربراہی کئی دا غیر دا پارا مراکز تیار دا غیر تشکلون تیاری دا دیو بنی و حقانیت و عظیم نکدا کہ پخپل خرچا پخپل محنت بانی در پا در آخار پسر و بسر پھولے و کلی بکلی بان روانی خلق توے خلقو کلمے کہ اللہ کامیابی خورے دا دا اللہ احکامات کہ اللہ پاک کامیابی خورے دا دنیا کی تمرا غٹ جماعت تشکیل شوے دے پخپلا خرچا دا دی خبر دلیل دے کہ دیوبان علماء دا حق دے اللہ سا غیبی امداد کئی دوے مجھے کمو شعبہ روان دا آگے تمنگ مدارس وائیو دینی مدارس دینی مدارس الحمدللہ یو جال خور دے پاکستان و افغانستان کی پہر کلی پہر محلہ پہر کسا کی بورڈ لگے دلے دے دا مدرسہ دا مدرسہ دا الحمدللہ بطرقی بانی دی فکمی بانی ندی فزیتی بانی روانی دی دمنات مدرسی دبنین مدرسی او دا علماء مدرسی مختلف اطراف کروان بزرگون مدرسی جوڑی گل چلیک دی دا حکمتون دا امداد نواری دا حکمتون امداد تا پتا مبانی ندی پدے مدرسوں کے دا یاد ساتھ دا خبرہ پدے کے اولیاء اللہ دی ردی دس خلق پکیر چھ سر تنخواہ نشتا اگر مدرسہ کی خدمت کی پدرے در تنخواہ میں درس کی پدے مدرسوں پا 5000 بانیم تنخواہ بانیم سر درس کی پشپل ذرا بانیم کی دی بانی بسر سکی شپل ذرا مدرس بانی بسر کی خدا چاہتا مدرس ندی ویلی محتویم چاہتا ندی ویلی جز غریب امنادار اما سا تعاونو کندائی ندی ویلی دا بے ویلی مدرسی سمی تعاونو کا مدرسی سمی امدادو کا لانگر سمی امدادو کا طالب سمی امداد بینچ ماستر امدادو کا دا دی مجاہدہ دا دی قربانی دیو بندی مسلک والو علماء کرامو چھ معمولی تنخواہ بانے بغیر تنخواہ بانے والحمد دا درس کی خدمتون نکی دا حدیث خدمتون نکی دا مدرسو خدمتون نکی او کپ کلاو ظلبانے کی بغیر دا حکمت دا تنخواہ گانو دا مراعاتو دا دی خبر دلیل دے کہ دا مدرسی بمخابانی زیتی گا پترقی بانی روانی دی دا علماء حق دی دا مسلک دی ابان حق دی اللہ پہ امداد بان دا مرسی روانی دی شریک کلا کلا زمان دا علماء تاسو دا شکایت رام مخلقنا زه شکایت نکوم استاد شکریہ ادا کوم کہ تاسو سمنګ ته د مدرسو د پاره خپل بچی راولېږل موږ سره د چاندي امداد وکړو موږ لفظ مکه راکړلې موږ لم تعمیرات آباد کړه استاد شکرګزار یم موږ ته خلک امامان استاد زبردست وي جماعت کې مراله زیرا کې امامت یې د پاره مدرسې لم زیرا کړې دي نمنګ استاد سره تعاون او د خدمات او شکرګزاري په د مدرسو دا یو عام جال چې کوم روان دي سمندر الحمدلله جاری دي او په خپل خرچا په خپل تعاون باندې چلیږي دا مسجد دیوبند وردا کارونه کوي نور خلک مدرسې چلوي شیخ جان سے فرمایل په باڑا کې تقریر کوم سو کې یاد کړل دې نوم نالم یې لغوي چې تاسو د خلکو نه چاندي غواړئ ویل زور تاویما کہ زو چاندی غور مسلمان تے مدرسے لا چاندہ راکا تو سو خریدار آتا ہوا آیا خرگاڑے خو تاو نہ چلاو دیالی تاو نہ کلا ٹاٹکے تاو نہ چلاو زمیندارہ تاو نہ کلا تب سبانے وقت رہے تم موٹر کے پیدل کر دما تب سبانے کر دے پہلے فرق دے پچاندہ کی فرق دے الحمدللہ من مدارس چاندہ غور خود مدرسے دے پارے غلزان دے پارے دا دا علماء دیوبند حقانیت دویم دلیل دے درم پا دنیا کی چپا اسلام کے کم سخت کار دے او شاق کار دے گران کار دے حقیقت جہاد ویلے کی دا یاد ساتی جہاد اسلام شپگم و فریضہ دا اللہ پاک محکم حکم دے تر قیامت پوری بجاری او دا نبی علیہ السلام محکم عمل دے دا محکم سنت دے نبی علیہ السلام دنیا تا مجاہد امراغلے او دا دنیا تا معلم دین امراغلے فرمائل بے انا نبی الملحمہ زد جہدون پی اولا دنیا ترا لے گلے
دا جہاد کو دنیا کی لن مثال بخیر دیویم سالویح کالا مسلسل پا افغانستان کی جاری رہے اور سرپرستی دغا دیوبندین علماء کم حکومت امداد نہ گئی کم حکومت چاند نہ ور گئی طول دنیا کفر پہ یو طرف بانے دے دیوبند مسلک بل طرف بانے دے اور سالویح کالا مسلسل جنگ روان دے بس یہ نہ داری دا حقانیت نہ کھدا نبی علیہ السلام فرمائی کہ تر قیمت جماعت برس روانی چاغبا پا جہاد کی مصروف ہے او آخر مجاہد بے دجال سر جنگی دجال سر دجال پر دا جنگ بدا دا مسلمانان بجاری دا بکی والحمدللہ دا دی جہاد مشری اور سر پر دیوبندیان کئی قربانی کی دیوبندیان اور کئی شاید کی دیوبندیان تحمیلاوی کی دا دیوبندیت دا حقانیت نہ کھدا سلورم خبر کہ کما حقا دا حقانیت دیوبندیت نہ کھدا اللہ دا دین را لے گلے دے ترے دا پارا دا تنفیذ احکامات تھی کہ دا پدی امت بانی سڑے نافذی دا پدی امت بانی سڑے جاری کئی دا حقی دا پارا کوششون آگے تمہیں سیاست وایو اگر سیاست چھے کم روان دے پا دنیا کے دیوبندی سیاست دا اسلام دا پارا دے دا اللہ دا دین دا پارا دے دا غیر پا جد جہد روان دے کوششوں نہ کی گی حکومت امداد نہ کئی حکومت تعاون نہ کئی خدا مسلک دیوبند حق جمعیت روان دے مخبن جاری و ساری دے اور اقامی نجش دا دیوبند حقانیت نہ کھدا کہ بغیر لیکن حکومت دا امداد نہ لگے دی کوششوں نہ کئی دا حکومت سریم کئی دا عوام سریم کئی کہ دنیا کی اسلام نافذ دنیا کے لئے خلق دا اللہ دین راش دیر احکامات اگر پر ڈنڈا بانی پہ امت کے رازی اگر تو حدود ویلے کی گی اگر تو قصاصات ویلے کی گی حدود اور قصاص دا پسوال مرائی دا پر ڈنڈے حدور بانی رازی اولا محمد صادق سید اللہ پاکو بکی سورہ دمخ کی وفاظ زبڑو کے وہاں پاکوڑی کے اور آگے جلسوا ویرے پڑاگ ڈگے در تویما منگ اسلام آباد غور خود اسلام دے پارے غور دولت دے پارے نہ غور اسلام غور اسلام آباد خود اسلام دے پارے غور دولت دے پارے نہ غور دا تنفیذ دا احکامات و سیاست دا دیوبند مسلک اور روان نبی علیہ السلام دا اخبر زمان سر منگزارا نو اگر یولوی معلم دا امتو یولوی لیڈر دا امتو یولوی سیاستدان دا امتو اور یولوی حکمران دا اخبر زمانی تیر شرے اور سمرہ کستا کسانی پیدا کری دا خلفاء اربعہ دنیا کی داغی مثال چوک نشی پیش کولے الشمس من خصابه والنصر من قرنائه اين الثلاثة من ثلاث خصاله من حسله وإبائه وبهائه مدت الظهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه دنیا کے لئے خلق مخی ترال خدا خلفاء اربعہ مقام تنشی رسیدلے صحابہ کرام مقام تنشی رسیدلے دایار ساتھ صحابت کلهم عدول طول صحابہ کرام کا خلق دی طول صحابہ کرام نیکان خلق دی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ النبی رہ گئی دا اللہ النبی رہ گئی صحابہ کرام مبارک غلط خلی استعمال نہ کی غلط الفاظ استعمال نہ کی دا اللہ دربار کے لئے نیازمین خلق دی دا اللہ تگران خلق دی اللہ ٹولت عفا کرے دا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ اللہ ٹولت بخنا کرے دا نبی علیہ السلام دا خلافت ترویج سیاست دا احکامات دا نبی علیہ السلام نرا روان دے دیوبندی مسجد داری ماشاءاللہ چیتا ترجمانی کے روان دے پنزم خبر چاگے سر اسلام ترقی و بقا مربوط دا دیوبندے نے پخپل محنت بانی چلائی آگے تمام خانقاہ ہوا آگے تمام بیات اور پیری موردی ہوا زمان دیوبندی مسلک والا الحمدللہ گن خانقاہوں پا دنیا کی آباد اور گن خصف اخلاص بانی باقیدہ لگے جو اعمال ادا کئی تحجد گزار خلق پکی دی اولیاء اللہ خلق پکی دی نیکان خلق پکی دی چناغی من خلق و تمثال نہ پیش کو چمو صدام شتا مو صدام شتا مو صدام شتا الحمدللہ منگا دنیا کی بے سوکا نہیں ہو زمانگا علماء شتا زمانگا بزرگان شتا زمانگا صلحائی کرام شتا دنیزدیز زمانی دو مثال تاصل اولیاء کرام ودرکم اکوڑا خٹک زمان ستاس دھول شیخ اور زمان سرتاج سید شیر الشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آغا وفات شو اور دا قبر نے مسلسل خوشبویان روان شوی
ګیر باباجي چې طالبان راځي حضرت قبر خلکو ویوړو خاورې نه پرېږدي باباجي د شپې الله خدای پاک دا خوشبویي ختمه کړي د قبر بدعتي خلک کوي مولوي باباجي پرېږده چې د سره موږ ته نورې خاورې اچولې وې که نه پرېږده چې د سره د خلکو بلېدله په دعاګانو خوشبویانې بنده چې خدای خوشبویانې بندې کړي د خلکو دا قبر مات د قبر تحفظ دپاره دا یو عظیم شخصیت خو د یو بندي مسلک والا سړی و دویم مثال مې دې وخت دې رمضان کې د تېر شوي رمضان کې په باجوړ کې ناوګۍ کې یو مدرسه ده هغې کې زموږ یو ملګری د حقاني فاضل حسین نور شاه صاحب نه هغه وفات شو جنازې په روژه کې وشوله او بیا د قبر نه 2 میاشتې جمعې شپه باندې خوشبویانې روانې وې جمعې شپه باندې وفات وشو جمعې شپه باندې سره 2 میاشتې قبر نه خوشبویي د هغه روانه وه دا دیوبندي مسلک والا ملنګان دي دیوبندي مسلک والا خانقاهونو والا خلک دي په دې خانقاهونو کې په دې مدارسو کې په تبلیغ جماعت کې بزرګان په دې کې دي خدا بزرګان چاته ځان ښیي نه دا یاد ساتئ دا امت د اولیاء کرامو نه الله پاک نه خالي کوي علامه شامی صاحب لیکلي دي چې دې امت خصوصیت یو دا دی چې په دې کې اولیاء کرام تر قیامت پورې نه ختمېږي تر قیامت پورې به پکې مشر ولی ته قطب ویل کېږي دا په امت یو وي هغه څه دیم نمبر چې کوم اولیاء کرام دغه ته ابدال ویل کېږي دا ابدال په امت کې څلوري او درې نمبر چې اولیاء کرام دي هغه اوتاد ویل کېږي اوتاد په امت کې څلوري او درې نمبر ته ابدال ویل کېږي دا ابدال په امت کې سلويخ یہ سلويخ په کې زیاته کې کوم منشأ د شام والا خلک دي دویم د عراق والا خلک دي او دین د پښتنو په علاقو کې دي دا سلويخ ابدال زیات د شام والا دي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله امام مهدي صاحب دنیا تراش مهدي اخر زمان سے دا هغه مرګري به د شام والا خلکی فاتاه ابدال الشام وعصابه العراق او دین به د عراق والا خلک سره مرګري دا به په جهاد کې شریکي مهدي صاحب زمانہ نږدې ده لري ډیر نه ده نبی علیہ السلام فرمایي عمران بیت المقدس خراب المدینه وخراب خروج الملحمه خروج الملحمه خروج الدجال چې کله بیت المقدس یهود آباد کا او قبضه حاصله کړه چې مدینه به خرابېږي دا منګه وکتل چې بیت المقدس یهود په قبضه کې واخیسته علاقه کنټرول کړه مدینه راله خراب کړه عمره راله خراب کړي حجونه راله خراب کړه د مدینه هغه روزي سلام راله خراب کړه هغه راله متاثر کړه دین بعد بیا د مهدي صاحب زمانه ان شاء الله نزل لري نه ده مهدي صاحب په دنیا کې دا انصاف د پاره جنگيږي یملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هغه په دنیا کې انصاف فراهم کوي او نبی علیہ السلام فرمایي نم زما د نوم په شان دی یوات اسمه اسمي نوم محمد دی خپل نوم اسم ابي اسم ابي ما تاسو د هغه نوم دی محمد بن عبد الله مولده بالمدینه وعترته من عترتي خاندان به زمي پتی په اولاد کې براز دا مهدي صاحب چې کم مرګري وي دا بل شام والا اول مخه ترازي فابطاه ابطال الشام د شام ابدال برانجه سبب تعاون دویم بد عراق والی او درین نبی علیہ السلام فرمائی اذا رأيتم الرايات السود جاءت من قبل خراسان فتابعوا فإن فيه خليفة الله المهدي چې کله افغانستان ټول جنډو والا خلک روانې دلا نو دې سره تابعداري کوي مرګ د خلیفہ د مهدي سره مرګري دا خلک افغانستان والا خراسان ته افغانستان خراسان ته افغانستان خلک کوئی پښتنو ټول علاقه بګی د خراسان د خراسان خلک به د امام مهدي سره مرګري دا به د اوس سره جهاد زما یو سوچ دی کې دې غلطي امریکا په ټول دنیا کې مسلمانانو باندې جنگ کوي لګیا او ډایرک جنگ چې په افغانستان باندې په خپل باندې کوي عراق باندې په خپل باندې کوي په شام باندې په خپل باندې کوي ځکه دا د مهدي سره مجاهدین په دې علاقه کې دی راځي مهدي سره مجاهدین په دې علاقو کې دی راځي دې کې په خپل د علاقې کمزوري کوي او د دجال مرګ ته به اسرائیل او يهود او یا زره کسان بدای نغه دجال مرګ ته تحفظ ورکړي مهدي سره مرګ باندې لګي د حمله کې دا کمزوري کې او کمزوري کې خان روان دي په خبر نو دنیا کې چې کوم دا ترتیب د جنگ روان دی نو دا ترتیب بس وخت پورې چلیږي
ابدال څلوېښت کسه دي د هغې نه بعد بیا ورپسې نبی هغه امام شامي صاحب وایي چې بیا ورپسې نجبا دي نجبا په امت کې دا 8 کسه دي بیا ورپسې نمبر کې نقبا دي دا نقبا په امت کې 12 کسان دي دا بزرگان دی امت کی دا الله په ختمینه یو په بل په نو دا بزرگان دی امت کې الحمدلله اشتری ختم شوی نه دي او د دې بزرگان زما په نظر کې چې کم مرکزونه دي نه هغه دي مرکزونه مدرسې دي دا مدرسو کې دي هغه خانقاهونه دي په خانقاهونو کې دي هغه تبلیغي مرکزونه په دې کې دي او دا اولیاء چا د ځان خای نه ځان د خلکو نه پټ ساتي نو زمنګ دا مدارس دا خانقاهونه دا د کرام مرکزونه دي په دې کې کرام الله پاک پیدا کړی دي عرض دا کوم چې اسلام د بقا دپاره 5 شعبې په دنیا کې روانې دي دا 5 واړه شعبې دیوبندي مسلک په خپله مجاهده په خپل محنت باندې کوي او لګېږي چلی دا دې خبرې دلیل دی چې مسلک دی الله حق مسلک دی او الله ته محبوب دی الله په دنیا کې عام کړی دی څنګه فرمایل په باندې په تقریر کې چې د احناف او د حقانیت دلیل دی چې کله مذهبونه مدون کېدل نو په دغه زمانه کې زید تعداد سواد اعظم د احناف د مذهبو سواد اعظم شل کاله مخکې دا خبره کړې ده شل کاله مخکې واره درکوم ویلې موجوده وخت په دنیا کې غټ جماعت د احناف مسلک روان دي په فرمایي چې په دنیا کې اوس وخت 1 کروڑ او 8 عرب 8 کروڑه مسلمانانو سي یو عرب 8 کروڑه پدې کې ول 2 کروڑه شیعان دي او 80 کروڑ پدې کې خالص احناف او دا 56 کروڑ پکې مذاهب الثلاثه بشمول اهل حدیث هم پکې او دا مذاهب الثلاثه هم پکې دي دو فرمایي چې مذاهب الثلاثه بشمول اهل حدیث بشمول التشیع احنا مسلک نه به تعداد کم پاتې شو دا سواد اعظم دی دا دیوبند مسلک دا سواد اعظم دی په دنیا کې غټ جماعت الله پاک دې کی پیدا کړی دی الله فرمایي اے د ایمان والو دا الله نبی دی او د صادقانو خلق سره مرګته وکي د نیکانو خلق سره مرګته وکي زما په نظر کې نیکان د دې زمانه د مدارس علماء کرام دي د دې زمانه تبلیغ والا مبلغین حضرات دي د زمانه خانقاهونو والا استادان مشران پیران دي تاسو دې سره ځان مرګ لپاره کامیابی درکړي ان شاء الله د عالمان سمرګته کو د صادقان سمرګته کو د نیکان خلق سمرګته کو د مرګته غل سری په انسان باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جاهلیت د زمانه خلق مرګرو او کلمه او سره ویلا الله صحابه تعالی مقام نصیب صحابه کرام وګرځي نو مقام الله پاک نصیب المرء مع من احب نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان به د خپل مرګ سره الله پاک یوځای کوي او طلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق مرګته او ګل شاسه دې مرګته خپل مرګ نه ځان لپاره منتخب کا چې مرګره مې څوک د مرګته غټ اثر دې په انسان باندې حدیث شریف کې راځي چې د چیلو د ګډو مالکانو کې عاجزي ځکه مرګته دا ګډو چیلو سره غلي دا هغه اثر د حیوان په انسان باندې راځي دوخانو مالکانو کی کبری غروری پکې دغه اوف کې کوبر دی د حیوان د مرګته په انسان باندې اثر دی انسان به خامخا په انسان باندې اثر کیږي د مرګته اثر الله په سپی باندې کوي شیخ سعدی سے وایي سګیا سابقہ فیروز چند په نیکان گرفت مردم شد سابقہ په سره سپی روان شو الله ته مقام د جنتی ورک الله به جنت راس په داخلي شکل به انسان چې نه ته الله پاک دوس قران کې الله پاک د حق بار بار تذکرہ کوي او الله ول په نمبر کې شماره ور کوي یقولون ثلاث رابهم قلبهم غرید سولم سره شپه دي خمسه سادسهم قلبهم پنځه شپږم سره شپه دي سبعه وثامنهم قلبهم ودي تم سره شپه دي الله له شمار انسانانو او د تم نمبر کې کوم داغه تذکرہ راځي سامنهم کې دې کې الله پاک انداز بدل کړ سبعه وثامنهم نور کې ونشته تو بګرا ابن عباس سے وی تارسته خبره ده الله پاک دا بس خپل ځای ولاړه خبره ده اصحاب کهف و تعداد و ده اتم سر الله پاک په مرګره کړ
ना अल्लाह पाक हगत यो मकाम वर्क कुरान के दागा बाक़ियत बार बार तज़किरा कीगी लेकिन इंशाअल्लाह चमंग द उलमा समर करते को मंग द मदारिस समर करते को मंग द खानकाहुन समर करते को अल्लाह बद मंग उस्ताद ईमान हिफाजत की अल्लाह बंद अमाल हिफाजत की अल्लाह बंद अखलाक हिफाजत की मुआशरा पर तरह बान रवान अदा मुआशरा गुमराही पर तरह बान रवान अदा जमंग द ईमान बचाओ जमंग द अमाल बचाओ जमंग द अखलाक बचाओ इंशाअल्लाह जमंग अल्लाह नदा उम्मीद दा बदी निकान खल्क सरकीगी मदरसों से रबकीगी तबलीगी जमात से रबकीगी खानकाहों से रबकीगी इज्तिमाअत से रब इंशाअल्लाह कीगी लनेकान मरगते कोई लनेकान जमातों की शिरकत कोई शेख रमजान से फरमाइला कि जा बजलसों की शिरकत कवा दाद खैर न खाली नहीं तमर मुशरान मरगते द खैर न खाली न रहा तो मुकद्दर सरा मिलावे दला तो सेमिनारों ने किम शिरकत कवई तो खानकाहों की शिरकत कवई मदारिस आबाद साथी उलमाए किराम तो पुदरुन नजर बाने गोरई अमदक उलमाए किराम जिकिम दम दखरी नदे ज़माना की खुलफाए अरबा राजबंदी कीगी इमाम बुखारी से वापस बेतराजी इमाम मुस्लिम से वापस बेतराजी इमाम अबू हनीफा पर दुनिया तराजी मुझे अबू हनीफा से मसलक बान रवा नाज़िम इंसान अल्लाह दुनिया तरा लेके ले खुद दोबारा भी तो वापस न राज इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पखल दवर की 2 लसलक पेटे जरा मसले हल करे और 3 देश काल मुसलसल नफली रोजे में वाले और सलवे काल मुसलसल शबेदारी करे और 550 से जिंदगी के हज न करियो चकल आखिरी हज को तो हरम दार होगा ते वेली ते द्वारा का तमस पे हरम बैतुल्लाह की नादा को मा इजाजत राख और तो इजाजत कर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह बेतदन और दादा से पैदा पास के खुदला और पयो रकात की बिजल सिपारी तिलावत मुकम्मल अल्लाह पयो पस्ता को नोदरे बेरा का सुजदो कला पैदा गए नबाद रा पास दा खई पैदा दस पास के खुदला ब्या दागे नबादी रकात बिजल सिपारी में तिलावत बे मुस्परा का 2 रकात की हबतुल्लाह के दन मुकम्मल कुरान शरीफ खत्म बे वही मा अबदना का हक इबादत कल्ला मस्ता इबादत कौन आजिज़ी पेश की पल आजिज़ी अब्दुल्लाह इब्न बार से फरमाई लक़द ज़ानल बिलाद व मन अलैहा इमामुल मुस्लिमीन अबू हनीफा बि अहकामिन व आसारिन व फ़िक़्हिन का आयातिज़ ज़बूर अला सहीफ़ा फमा फिल मशरिक़ैन लहू नज़ीर वला फिल मग़रिबैन वला बिकूफ़ा व कान मुशम्मिरन सहरल लयाली व साम नहारुहु लिल्लाहि ख़ीफ़ा फमन का अबी हनीफ़ा फ़ी अलाहु इमामुन लिल ख़लीक़ति वल ख़लीफ़ा मन खल्क़ इत्तिबा करेला द खल्क़ तहक़ीक़ात मन ली और दी मुशरान सरपरस्ती दलान अल्हम्दुलिल्लाह वक्ति रोद मुशरान दी उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ मा खल्क़ बिकुला वल फाज़बानी वायु पास खपल मशरान रावाले मंग खपल मशरान रावालो पास खपल माहिम रावाले मंग द कुरान माहिम खपल रावालो ये कुला मैदान की बकीनो बहस को व अहसबो को दुनिया तवला खबर सरगंद को जो वफादार सो करे और गद्दार सो करे अमन पसंद सो करे और शर पसंद सो करे खैर ख्वाह कौम सो करे बदख्वाह कौम सो करे वदा जमन सर जुल्म की मसला के देवा बन सरा शगैबान रा से कल शर शरई रवली नरा सर कीनी नरा सर खबर कई अल्हम्दुलिल्लाह मन खबर तम तैयारी मन के ना सो तम तैयारी वो खबर अपन साहबान निराश रखी नो मंग बदे मुतमईन हो सी अल्हम्दुलिल्लाह मंग मशरान श्तरे जमंग उलमाए किराम श्तरे जमंग शयूख श्तरे जमंग द मदरसो अकाबिरीन श्तरे ददी बदुआ गानी और मंग से इंशाअल्लाह खिदमती जमंग से इंशाअल्लाह मंग बटो अल्लाह पाक कामयाब की नो जो देर वक्त नूर नाखल में के वनी पूरे टीम दे कने वनी पूरे टीम दे इंशाअल्लाह नो दा दरखास्त टोल मरगरो नकोम چې موږ علماء کرام په دنیا کې د حکومتونو په حساب باندې به سو کوي به سرپرست لري تاسو سره تعاون زمون سره کوي موږ مولیان طبقه په دنیا په کار باندې نه پوهیږو موږ سره تعاون وکړي مدرسې امر الله آباد کوي جماعتونه امر الله آباد کوي خانقاهونه امر الله آباد کوي چاندي امر الله را کوي او بشیم را تعالی کوي الله کو نه په دین باندې آباد کا او الله آباد او خوشاله لرا واخر دعوای ان الحمدلله رب العالمین